السلام علیکم مرګرو، زه یم اشفاق، ستاسو روز ستاسو کوربه د ادبي خپرونې یو نوی پروګرام سره بیا ستاسو په خدمت کې حاضر یو. نن موږ مرکه را جوړه کړې ده په مردان شیخ ملتون سپورټس کمپلیکس کې. دلته کې د ادب یو حال یو ایونټ افتتاح هم کیږي. نو دې سره موږ خوا کې مرکه را جوړه کړې ده. نن موږ سره بیا ملمانه دي وحید امید صاحب او امام منظر صاحب هم دي او د دې ټول سره موږ مرکه را جوړه کړې ده. نن موږ سره په دې مرکه کې بل یو ملګری پرویز اور پیزړګي هم ناشته نای سره به هم غپ شپ لګو. خو موږ ورزوړم به وحید امید صاحب طرف ته او استاد په ډیره وختونه چې دې سره بیا یو مرکه را جوړه کې. نو بیا موږ دې سره مرکه را جوړه کړې ده. نو دې له ورزو دې سره خبرې اترې کو. نو تعارف خود دې مخ کې شوی دی. نو نن به موږ دې سره لګي خبرې کو او دینه پاس په بیا چې کوم دی نو د دینه څخواګه کلامونه تاسو ته ډالې کو. السلام علیکم. وعلیکم السلام. څنګه تاسو خپل خیر جی؟ تاسو ډیره مننه کوم چې تاسو موږ خپل پروګرام ارینج کړی دی او موږ ته بیا دعوت راکولو او زموږ ته د موقع راکله. زمانو وحید امید دی د چشمه اکوړه خټک سره تعلق لرم او تاسو کلام غوښتنه وکړه او کلام دته ډالې کوم. پلاس کې لاس چنوي دا تړون مې نه دی پکار. پلاس کې لاس چنوي دا تړون مې نه دی پکار او منزل پلور یاره داسې تلون مې نه دی پکار. او دا چې راټول شو او د مرګ په منصوبه راټول شو او د مرګ په منصوبه راټول شو یاران ورک شي مړه داسې یون مې نه دی پکار. او راځي یارانو چې تقدیر د دې وطن بدل کو. راځي یارانو چې تقدیر د دې وطن بدل کو. نظام بدلول دي د سیرو بدلون مې نه دی پکار. او چې می پیسود د باچا خان یا د اجمل پیوشي بس خو چې سور وي د نامي پښتون مې نه دی پکار. او د نوي کال سهار راوړه س پیغام د مینې د نړۍ خیر راوړه د ځان سکون مې نه دی پکار. او چې په مینا کې یوازې ترجمه ته زما او د خدای په لوی ازمکه دا لټون مې نه دی پکار. او د نوي کال نوې سحر د نروخانه غواړم لکه پرونو غنې تکتور پرون مې نه دی پکار. او د ژوند کتاب کې یو منم د محبت فلسفه او د ژوند کتاب کې د نفرت مضمون مې نه دی پکار. او مرګ درنه غواړم لویه خدایا خو په هسکه غړای او مرګ می قبول دی خو د سوال ژوندون مې نه دی پکار. او اخیری شعر دی پغلا سنگسار شي پزینا تر لاسونه پرې کوي. او امید دلته دغه تور قانون مې نه دی پکار. مننه. او بل یو کلام مینوال ته ډالای او یای سم د مینې نمون کرشه په آرام شه یادی بود کدو کې چغه اوها رام شه. او جانانا ستا کوڅه کې را نساوزي مړکېږم دا خپل قسم دې مات کا راوچته اوس په بام شه. او جانانا زه یو دم به आवाज درکم په خبر نه او ته شونډې خو دې اوس پړه یو چغه د باګرام شه. او ترسو مې درته یاره سور پیزوان راوړې نوي تر هغه د سینو حرم تتل په ما حرام شه. او ادمه د رباب تارونه چیړه زمزمه شه او خاموش مازیګر د شونډې اوس پړه کلام شه. نه او لیواله ورته ناستې ما جانانه مودي وشوي او جانانه بس د شونډو جام راواړه خیام شه. او د وخت په بودکدو کې اذان اوایا بلال شه. او یا خو د تاریخ په دغه پاڼو کې ګمنام شه. او نو د وخت عمره کنيستي مې لیدل غواړي او راتیر زمونږ پچم کې چرته خامخه ما خام شه. او بل شعر دی د سنگین حالات خپو کې توغړېدل یم پښتون یم ای وخته نوح خوان خو مې اوس خامخه د نام شه. او امیده پکې ناس د هر سړی د سره تاو شه. امیده میخانه کې نظر ماته د هر جام شه.
مونږ د استعمار خامار خوړلی یو مونږ د استعمار خامار خوړلی یو بیا هم د وخت جبر باندې غلی یو او مونږ د باچا خان د قافلې غړي مونږ د باچا خان د قافلې غړي چا په کافرانو کې شمارلی یو او جنگ کې او مخ کې خو تمغو په وخت اوس په یو ګټ کې ورمنډلی یو او مونږ د منصور پیروي کړی دا مونږ د منصور پیروي کړی دا او یار هر یو دار ته ورختلی یو او بل شعر دی ما خو د هر چا په غم جړلی خو ما خو د هر چا په غم جړلی خو مونږ هم په غم کې چا جړلی یو نه او مونږ د پانیپت میدان ګټلې دی مونږ د پانیپت میدان ګټلې دی او اوس تک یو جنگ لرا ساتلی یو او جنگ نه پس د امن ګناهګار شو مونږ جنگ کې ورته ټولو نسپیزلی یو او مونږ د ابدالي د غریب چی وخته مونږ د هر دور خاغلی یو او وخته چې بل جنگ راتاو نه ګوري وخته چې بل جنگ راتاو نه ګوري جنگ نه خو پرون کوړه راغلی یو او مونږ یو پښتانه امید زکه خو هر چا د مذهب پنوم لټولی یو بل یو کلام ما در تیاره پدیکو خپل ځان راوړې ما در تیاره پدیکو خپل ځان راوړې او په ما تملا مې در تیاره خپل ارمان راوړې او د وخت حاکم راته د نوي کال سوغات کې یاره د وخت حاکم راته د نوي کال سوغات کې یاره او د پراټو په ځای زما د مرګ سامان راوړې او د شهید رور په مرګ حیران یم چې څوکړم د شهید رور په مرګ حیران یم چې څوکړم او راته قاتل د شهید رور د مرګ تاوان راوړې او چې خپل ننګ او غیرت بیایلو د ډالرو په سر چې خپل ننګ او غیرت بیایلو د ډالرو په سر پښتني موري چې لادا د څنګه ځوان راوړې او ما د صادر غوټکیاره پاو وړه راوړي ما د صادر غوټکیاره پاو وړه راوړي او لیلا ساده ده وایدې کې د پیزوان راوړي او پام کا شیخه چې خطا نشي کافر نه یم پام کا شیخه چې خطا نشي کافر نه یم او د میکدې په جام مې اوس اله ایمان راوړي او زخه خبر یم حسن راضي زما په لوري زخه خبر یم حسن راضي زما په لوري او خانیه وایا بیا د څه پیغام د خان راوړیو خکاری چې بیا د حوالور د جابرانو ښکار شو خکاری چې بیا د حوالور د جابرانو ښکار شو دا چې صادر د پیغلې ځان سره طوفان راوړیو چا د بچو قرباني کړي بلها ویني توي شوي چا د بچو قرباني کړي بلها ویني توي شو چا دی وطن ته یاره امن دومره ګران راوړیو د خان پټول فصل مزي شوي د خان پټول فصل مزي شولې چې بیا امیده مړی سمسور پټی نکور ته بیا دهقان راوړي مننه اخیری کلام ملګر ته ډالای نشایم خماریم چې پزان شم نو درزم د عشق کلمه وایم چې مسلمان شم نو درزم او زټیک ده ته صحیح وای وایزه خوس لاړ شه زټیک ده ته صحیح وای وایزه خوس لاړ شه او پزان لګه خواري کوم چې انسان شم نو درزم او په ما باندې د مینی سرور دی وخت کې حاوی دی په ما باندې د مینی سرور دی وخت کې حاوی دی چې لک شان مسرور په دی وجدان شم نو درزم او بل شعر دی لا پروتي ما پډډا بس لک دومره مهلت راکا لا پروتي ما پډډا بس لک دومره مهلت راکا چې کین ما بیا پاسما روان شم نو درزم او لا پروتي ما پډډا بس لک دومره مهلت راکا چې کینما بیا پاسما روان شم نو درزم او لازخوي دسترګو وظیفه کوم لګیایم لازخوي دسترګو وظیفه کوم لګیایم چې کله دسترګو ترجمان شم نو درزم او زسکما مولا جان یو سو ساس کی د شرابو زسکما مولا جان یو سو ساس کی د شرابو چې پورا کامل پخپل ایمان شم نو درزم چکړما زدا ټول د نفرت بوتکدی ورانی چکړما زدا ټول د نفرت بوتکدی ورانی چې د کانی زړونو کې اذان شم نو درزم او درزم به خامخا خلا په هیڅ نیم امیده درزم به خامخا خلا په هیڅ نیم امیده چې خبر د ژوند د ګټي پتاوان شم نو درزم ډیر مننه